راځئ خانجي. په ټوله دنیا نوم خور شوی دی او د یو دکاندار نه ټیکس الو په مزو سر دی په مزو. ولې به نه زما په ټیکس کې ستاسو مزې دي ستاسو چې په ما وبرېږي په تاسو به وڅڅېږي. خانجي ځکه خو درته خپل ژوند موږ وقف کړی دی وقف کړی. منیریا ورشه او کوم دکاندارانو ته چې ټیکس پاتې دی هغه ته وصول که وصولو. ډېره ښه ده خانجي دغه دی لاړم او دغه دی رالمه. سبا د افریقې شادو ده مامو به په مشلانو پول خندانې په بھیجانا مالا دا موبایل لکه زما سره موبایل نشته رورا ته پراته نه دي. داسې وکړه اول لاړ شه خپل علاج وکړه. ستا په دې حالات کې په تا باندې څوک هم موبایل یا نوره سودا نه خرڅوي خو ته د څه راړو په خبره نه پوهېږې. دلته خلک ځي راځي ستا نه به چاته مرض ولګي یار. رورا دا بیماري رور او خور نه پوهېږم ځه موږ به د ځان سره خراب کړي. ټیم را سره نشته ټیکس راکوه ټیکس. د څه چې ټیکس مړه ځان له کار جوړ کړی دی د ټیکسونه میکسونه نشم درکولی. زه خپل کار کوه. د چېرته کې مرګ راغستی وینې در کې دنګل دي چې ته زموږ د ټیکس نه انکار کې انکار. زه مړه څه به تی او څه به دې ټیکسي. تا خو زموږ د ټیکس نه انکار وکړو په شیرخان به په تا پسې پخپله راځي پخپله. خانجي یو دکاندار زموږ د ټیکس نه انکار وکړو او ډېرې خرابې خبرې وکړې چې ستاسو خانجي څه کولی شي نو ودې کړي. ته په ګاډي کې کښېنه او دا نورو کسانو سره د ټیکس حساب وکړه او زه راځم. ډېره ښه ده خانجي. ته بیا راغلې تا ته ما نه وویلې چې زه په تا باندې څه نه خرڅوم. دا مرض موږ ته لګې خپل علاج وکړه مړه. ته څه په مخه به ما پسې راځې زه په تا څه نه خرڅوم. ته زما د راتلو په مقصد نه یې پوهه. ښه نو ته ما له دمکي راکې که د نقصان راکولو څه سوچ لرې. ته اوس هم نه یې پوهه. ښه نو ته مې پوه که که دی به دې څه پوهې کړي پوهه به دې زه کړم او داسې به دې پوهه کړم چې د پوهې ضرورت به دې پاتې نه شي. ښه نو ته دومره غټ سړی شوې چې زما د ټیکس نه دې انکار وکړو. خان زما په محنت او تو شي خولو ګټلې شي روپۍ زه تاله څنګه په اسانه په ټیکس کې درکړم. او بیا دا پاکستان دی
سخاري نه پرسان نه دی چې تاله پکې زه داسې په اسانه ټیکس درکړم. خان جی خلک داسې نه پوهېږي یو دوه درې پکې غدول غواړي نو به ټیکس په خپله دې ریته راوړي په خپله. ها چې دومره پوهی نو انتظار د کومې خبرې دی ډز دې وباسه ډزو. لاسونه اوچت کړئ. زه ډي اس پي عمران یم. هلکه لاسونه اوچت کا. په تاسو ماته ډېر شکایت راغلی و خو نن مې په موقع ګیر کړئ. که څه قسمه چالاکي مو وکړه نو نقصان به د خپل ځان وي ولې چې ستاسو نه ګیر چاپېره ما نه پرېښوره کړې ده. هلکانو دوی بوځئ او په اولاد کې بند کړئ. اوس زما په مقصد پوه شوې؟ سرجي زه تا ته ډېر زیات ملامت یم چې ستا غوندې د یو عظیم انسان سره زما خبرې په صحیح طریقه ونه شوې. تاسو ته ډېر ملامت یم. تا ته ګناه نشته. زمونږ د معاشرې رخ داسې طرف ته تللی دی چې د ځانه کمزوری څوک ویني نو خپله خشماشي پرې خرڅوي. او ستاسو د علاقه ماته یو ټاسک راکړی شوی چې په دې علاقه کې ډېره ګندګیري کېږي او نن ماته معلومه شوه چې دا علاقه ولې دونه پسمانده ده. د هغې وجه ده عام ولس دی. سرجي عام ولس څنګه؟ چې کم ګندګیر او بدماش سړی وي نو هغه تاسو د علاقې مشر جوړ کړی وي. چې کم شریف او عاجز انسان وي نو هغه تاسو خپل ژوند تېرولو ته نه پرېږدئ. څومره د افسوس خبره ده. سرجي تاسو زما سترګې کولاو کړې. د نن نه پس به زه چاته هم په سپک نظر نه ګورم. دا زما عهد دی او زما لوز دی. زه په خپلو کړوډر کې مهمانه یم او ستاسو نه په بار بار معافي غواړم. په بار بار معافي غواړم. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله. د الله بندیان ټول یو شان دي. څوک بچا معتبر نه دی، که مالدار دی که غریب دی که کمزور دی او که طاقتور. خو زمونږ بدقسمتي دا ده چې هر انسان په بل انسان ځان اوچت حسابوي خو قبر د ټولو یو شان دی. راځئ چې عهد وکړو او په خپل نظر کې ټول خلک یو شان وګرځو او د یووالي یو مضبوط بنیاد کېدو. مزید دې قسم ویډیوز کتو د پاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د घंटे نشان هم دباو کړئ. دا چې می غزل نیمګړې دې نیمګړې دې اور بل نیمګړې دې دا چې می غزل